علیکم دوستان، دا چې جوړ راستي ورټیکل انګل چیکنګ یا مثلا د ماشین چې د خاطر څنګه کولی شو موږ تاسو ورټیکل چیک کو خپل ماشین باندې د دې خاطر موږ تاسو اول یو پوینټ انتخابو دا ورټیکل روټیټ خپل لغت ورکو کچېره به تا پوینټ راځو کچېره موږ ورټیکل انګل کې کوم تغییر نه راغله دا معنی چې موږ په ماشین کې مشکل نشته راځي او نقطه انتخابو horizontal lag کوو اوس ګورو موږ تاسو ګورو چې موږ دا کوم ورټیکل زاویه چې ده دا مثلا ارقام دي 3 درجې او 20 ثانیې او 20 دقیقې او 40 ثانیې اوس موږ تاسو ورټیکل دور ورکو خپل ټلیسکوپ ته ګورو چې کوم فرق راځي کې کیا په داسې حال کې چې هارزونټل به دا شي ماشین به لاګ کړي اوس تاسو بیرته خپل پوینټ موږ څنګه پیدا کوو بیا کوم پوینټ چې موږ एकदम اوس موږ تاسو وینو زموږ ریډینګ چې د هارزونټل ورټیکل انګل که چیرې فرق لومړني څه نه درلود دا معنی چې دې کې کوم مشکل نشته اوس چې وینم 3 درجې 20 دقیقې او 40 ثانیې نو دا معنی چې ورټیکل چیک هم زموږ چې سکسیس او کامیاب یعنی کوم مشکل زموږ تاسو په دې ماشین کې نشته